تاسو موږ د سټوډنټ دا اوسه پورې چې کم کتلي دي ان شاء الله د ورځې نه بلې لا به ښه شوي وي خو کمزوري شوي به نه وي. دا ټوله د پرنسپل نبي صاحب په دې شي کې ډېره زیاته خوري کوي چې د ویډ کې هغه شی موږ تیار کړو چې د کم نه د دغه مستقبل جوړېږي. موږ په دې حالاتو کې تاسو وینو چې کنسټرکشن هم شروع کړی دی او په دا بیس هم شروع کړی دی چې مهنګایي هم خسې وارو خو د دغه ویډ کې مستقبل دا د موږ دپاره ټول نه لازم دی. لازم څنګه لازم دی چې دغه لپاره په دا بلډینګ کې فیسیلیټي نه وي نو موږ بلډینګ کې موږ سره ویډ کې وخت نشي تېرولی. حالان کې د موږ د وطن خلک ټول داسې کچا کورونو کې اوسېږو نو موږ ضرورت کېږي خو بیا هم د یو ویډ کې لا یو ماحول جوړول دا د ټول نه لازمه خبره راو. لازمه څنګه راو چې ویډ کې په یو ښه ځای کې وي نو هغه به ذهني سکون وي چې ذهني سکون وي نو هغه ایجوکیشن مخکې پرمخ کولی شي. دویمه خبره د موږ د دغ کول نه د نوي سټیشن نه څه داسې نوي شیونه اناونس کړي دي چې هغه کې دغه علاقه کې موږ ډېر زیات اوسه پورې لکه مطلب ښه سخت ریسپانس را روان دی چې حالات یې نه کوي اکسپټ کوي. خو موږ د دغه ویډ کې مستقبل په سر باندې هېچا څه په دغه شي کمپرومایز نشو کولی چې موږ ویو چې پلانی وایي چې نه دا شی نه دی ښه او موږ وایو چې نه بند دی که ځکه چې زه ګرځېدلی یم د اسلام آباد پېښور ته بهر ملګرو پورې خو مو کتل کړي دي چې کم یو د موږ وطن خلک په څه شي باندې پاتې دي. ټولو پاکستان کې د موږ د خاص کر د بړې یا د جنسوله دا ډېر زیات ټیلنټډ ویډ کړي خو دغه له ماحول نه دی جوړ شوی. ماحول څنګه نه جوړ شوی چې پېښور له موږ تللی نه شو وزم نشته 5000 او 6000 او 30000 پیس موږ جمع کولی نه شو او دلته موږ هغه ماحول ورکوو نه څه نه ورکوو یاره دلته کې موږ اسلامي دا یو کپړې بیچو دا اسلامي شی دی موږ د دغه نه ویډ کې لوډ شي په زورو زورو میټرک وکړي ښه تکړه وي خو چې هلته لوډ شي اول خو هغه ماحول کې اکسپټ کېږي نه. څنګه نه اکسپټ کېږي چې هلته کې به پینټ شرټ وي یا به مطلب یو ویډ کې به ښه ډریس کړی وي وایي موږ ویډ کې ځان له دومره شرمېږي یاره دا څه دي دا غیر اسلامي دي. موږ د اسلام په نوم باندې خپل ځان دومره وروسته پاتې کړی دی چې موږ هغه کوم صحیح مقصد دی هغه هم نشو حاصلولی. موږ چې څومره غټې وحدې دي دا لاندې خلک یې نسي څلی نسي هغه ایجوکیشن خپل په ویډ کې دومره خوري کړي وي چې هغه ټول ځای نه وي. وایي موږ ویډ کې د والدین ټټکۍ چلوي پلور یې پسې بیا زویم چلوي پسې نواسۍ هم ټټکۍ چلوي. دا خپل په ترتیب باندې روان یو. دا څه ده موږ په دغه وطن کې دا شی نه کوو. موږ په دغه سکول کې د پین شرټ والا اناونسمنټ کړی چې روان کوله به موږ پین شرټ شي. زه په دغه کم فیس باندې ځکه چې د بیکن هاوس سکول یو سیمپل به درکم هغه د یو ویډ کې 35000 فیس دی یو ماهانه 35000 فیس چې مو ته کوله ټوله خرچارو نو دا ویډ کې بیکن هاوس یا د غټ سکول په مقابله کې زه دا ویډ کې تیارول غواړم چې سبا په پېښور کې د ایډن ماډل سکول ویډ کې هلته اکسپټ کېږي خو هلته خپل پوزیشن اخلي. دا به موږ سټارټ د څه شي نه اخلو دا به موږ سټارټ په دا 3 کسو نه اخلو لکه نبي صاحب وختي وویل چې موږ به دا 3 د رشکې په یو ټیچر یو پیرنټس یو سټوډنټ نو دا به موږ په یو ویډ کې زه دلته کې اناونسمنټ وکړم چې موږ به دلته کې پین شیټ او ته بیا وایې چې نه زه سکول لیول کې بوځم زه به دا نه خبر کېږم خو انشاءالله په کوم سوچ چې مو اناونسمنټ کړی دی که نه هغه یو خدای له پته رو چې زه دغې غریب ایلو کې دغه خلک چې کوم دیاړې مور دي زه به په دغه خوري کوم چې انشاءالله دغه ویډ کې به بیا پېښور کې په غټو دفترو کې خپل ژوند ځایولی شي. ځکه د دغو نه صرف زنګلي راوځم او د زنګلي نه بډبېرې راوځم په بډبېره کې یو سکول دی زه معلومات کوم اول نه معلومات وکړم نو هغه ماهانه 5000 روپۍ فیس دی په بډبېره کې صرف د څه شي وجې نه پین شرټ یې ورچولی دی او حالان کې ښه دی بات پسې نه یم ایجوکیشن یې ښه دی او زه دلته په 1000 یا په 1500 فیس باندې ویډ کې له پین فیر وچوم نو ما له 1500 خلک راځي یاره دا په شریعت کې حرام دی دا زه ټوله یم چې ګوره په شریعت کې دا شی حرام نه دی په تو به ویډ پرې زه خوري کوم مور پرې مشکلات دي ځکه چې زه تو پېښور له پینډ نه لګم چې هلته پینډ وخله زه یې در وړم دلته به دوله په سکول کې پینډ ملوېږي پېښور چې کوم ښه کتاب دی مو دا بوکس هم چې کوم نه وری ام هم چینج کړی دی ښه بوکس پېښور کې ښه سکول نه وله بوکس مې ویډ کوله وړی دی تو تاسو پیرنټ له مو دا ریکویسټ دی بلکې ټولې لوکې نه مې دا ریکویسټ دی چې زه په یو ښه اپلیټ باندې د شیلر وتلی یم نو تاسو یې مو سره په دغه شي کې ښه مرسته وکړو. دویمه دا چې موږ سالانه کم سلیبس جوړېږي روان کوله هغه موږ په میاشتو ډیوایډ کړی دی چې په دا میاشت کې به موږ دا سلیبس وي
ها کې یو ویډ کې بس سټوډنټ په کلاس کې یو که 15 ویډ کې وي دا به نه وي چې یاره صبر وکړه چې ویډ کې پوره شي بیا به موږ سیشن روانه وو موږ په 3 میاشتې کې چې پهلا کم سلیبس دی ای په 3 میاشتې کې ختمېږي که یو ویډ یو سړی یو پلور یو ماشوم رونه وستلو نو هغې نه هغه پهله 3 میاشتې ولا سلیبس لوړ ختم شو بیا هغه نه پړوېږي دا به په دغه 3 میاشتې په میاشت کې نه خپل سلیبس ختمېږي په نیکسټ 3 میاشتې کې بیا بل سلیبس پړوېږي نو موږ د څومره پیرنټس دا ریکوست کوو چې پهله ورځ نه ماشوم راوله بل مې ټیچر له دا خبره مو کړې وه چې ګورئ داسې لالچ به نه کوو چې موږ هغه رول داسې کوو دا رول داسې کوو یاره ویډ کې روشي ما ورته ویل چې ګوره 2-3 کولو خرچه د ټیچر د څومره خرچه دا زه په سر نورم منم خو دا خپل رول بېچاره نه خورپوو ځکه به یې نه خورپوو چې ویډ کې له موږ رول چینج کړو نو ویډ کې ښه کېږي نه ویډ کې په رول کې سبا کېږي چې کوم د پېښور د ښه سکول رول دی هغه به موږ فالو کوو ویډ کې له به انشاءالله موږ بلډینګ روان دی دا بلډینګ مونږ اول کولې د اتم پېره وایي موږ بیا څه کمایو اوس تقریبا 8 کمرې تیارېږي نو 1 اپریل نه به دا هم تیاري بیا چې کوم دی دا تقریبا 32 کمرو بلډینګ دی په دې پسې کول دوه چې موږ خپل ویډ کې تیار شي موږ به دا د میټرک نه بیا دا کالج لاړو غخېږي که نه نیکسټ ایئر یې موږ دا هم دی چې اوس هم کوشش کوو چې موږ فیمیل سیوا شي موږ خپل سیکشن ورکوو یو سایډ له لکه مشترکه به نه وي خو په هر حال کوشش کوو چې څومره سهولت د پېښور دي ته کالج پرې دا به الله په فضل سره یا الله په فضل الله نه مې چې څه وخت الله راکړي خو دا مې الله سودا کړي چې الله به انشاءالله داسې یو ورځ به وي زه به دوی سره بیا دغسې چې ژوندي مخامخ وو ته به چې اوس یې مو کالج ولا ویډ کې هم کسه هغه ویډ کې چې دغه زونه دروند دي او ای پی سی یې کړی او هغه په انټي ټیسټ کې میډیکل کې ځوان پوسوي او دغه ویډ کې به انشاءالله الله فضل سره ډاکټر جوړېږي دغه ویډ کې به الله فضل سره انجینیر جوړېږي زه دا ټوله فیسیلیټي هلته څه له راوړم ځکه یې راوړم چې موږ دا وطن کې مو ورکه هلته په خورې جوړې باندې لسم وکړي بیا یې کالج له وس نه وي څه له یې وس نه وي دغه زونه دومره ورته نه وي چې هغه کرایه ته پېښور پرې وکړي اپیسونه خو پرېږده نو مو دا هده چې مو انشاءالله کول به زه د الله فضل سره د کالج اناون کوم کالج به مې انشاءالله راوړي وایي مو بلډینګ توسو به وایي سره توسو د ویزټ کوی شو فردر مو خپل کنټیکټ وي زه به هلته ویزټ کوم کومه داسې خبره په سکول پرې تړلې وي نو به مولا مخامخ کوو بله مې دا ټول پیرنټ لري کوس زه خو به دا لوکه کې ګرځم اسکول به پورې کې تاسو داسې یوه ښه مشورې وي چې هغه د موږ د پوره اسکول پروموټ کولو پوره خو دا بیا هم درته ریکویسټ کوم ریکویسټ ګوره چې 1 اپریل نه 1 اپریل نه مولا ویډ کې پوره کړو څومره ډېر ویډ کې روشي مولا به ډېر سهولت دي په چی به سهولت دي چې زه به په زړه په مخ تیز مخکې کور روان کړم چې راون کول لارې مو مخ چې کوم د کالج ټارګېټ ده دا ټول شی نه پوره کړو او باقاعده زه یو 2 سیمپل اوس راغوړم مولا یې 2 ویډ کې ولګه چې هغه د یونیفارم کې دا ګورو دا اوس د مور ماشومې یونیفارم دی دا د پتو باندې په درځي جوړول نه غواړي چې ته لوړ شه په درځي جوړ کا دا به ټوله په سکول کې دلته اویلیبل وي او په هغه ریټ به چې کوم په پېښور کې اویلیبل وي دا نه چې ګاډې خبره وي په هغه ریټ چې په پېښور کې دا به ټوله اویلیبل وي ماشومې به موږ دا مسله واچوي چې پرتوګ داسې دی او خط داسې دی او شته نه دا به ټوله تیار هر څیز ده وړوکي نه تر غټ پورې دا به ټوله هلته موجود وي دویم دا د موږ د ویډ کې ولا دا یونیفارم دا ورته چې دلته به دا کې وخت تیر کړي دا چې پېښور نه بوځي په خپله په ماحول کې دی بلد وي ځکه چې دی په پینټ کې وخت تیر کړی موږ خلک چې دلته لوړ شي او زه خپله خبرې ته وکړم زه چې فسټ ایئر لوړم مو ایډمیشن وکړو 15 ورځې زه کالج لا نه یم تللی څه لا نه یم تللی مو له خپل ځان باندې لګېدو زه به چې پېښور نه لوړم زه په یو پنچې په کرسۍ کې ناست وم زه په پینټ کې ګرځېدی نه شوم نو مو هغې ورځې نه احساس کړی چې ګوره په موږ کې غټ کمیدار دی دا غټ کمی دی چې موږ په اسلام پرې ځان تړلی دی په معاشره کې کم ځله پاتې شو دا کومو خلکو په زړه کې داسې څه خبره وي زه خپله به دا شی کلیر کوم چې په اسلام کې د منع کړو ډاکټر به دا شی لرې کوي په اسلام کې د کوم منع کړو دا په اسلام کې منع نه دی دا یونیفارم دی ویډ کې رول ریګولیشن دی تو سره به خوشحال وو ځکه چې ماشوم یې کول نه راوځي او هغه ته تیار کړي نو هغه به منټلي دغه له پریپیر شي زه راځم سکول له ځم او زه به سبق زده کوم دویمه خبره ده هغه ویډ کې چې کوم غریب وي او بیږي چې مونږ ایجوکیشن پرایویټ کې نشو کولی هغه به مونږ د پلوري طرف نه فول معلومات کوو ځینې خلک داسې وي چې بس هسې یو عادت وي چې مرض نشته خو زه به معلومات کوم نو هغه خلک چې کومو والدینو دا خواهش ته که خواهش یې نه وي بس خواهش ته جوړ کړي چې مونږ فاینانشل ویک یو نو موږ سره به کم سے کم مو خپله کوټه کې وښکلي رو د غریب طلبا یې پوره په هغه کې کېدای شي انشاءالله یونیفارم به هم ورکوو بسته به هم ورکوو او ایجوکیشن به هم پې کوو صحیح رو انشاءالله که نه دا مو خپله کوټه وښکلي رو
نو کوشش وکړو چې تاسو دغه شي ما وګورئ چې کوم غریب ویډګری دغه شي کېول به نه کوو چې اره دا ویډ کې موږ سبق نشي ویلی موږ سره پرسنل کانټیکټ وکړو روی ولو پرنسپل صاحب سره کېنو نو موږ بیا زه په ډسکس کوم انشاءالله دا مسله به حل کړو باقي ټولو ملګریو بیا زه ډېره زیاته شکریه ادا کوم په دغه شي کې چې راغلو او موږ سره هم دلته کې شرکت وکړو پرنسپل صاحب اني ټایم سکول کې اویلیبل وي څه خبرې د سره ډسکشن کولی شو او کوشش وکړو چې ویډ کې 1 اپریل نه کلاس په لیډ لګو او سلام